بسم الله الرحمن الرحیم. زما محترم اوریدونکو، زه صاحب درد کلیړی تاسو مخې ته یو ناتیه کلام ږدمه. امید رب ته دی چې د دې په اورېدو به تاسو خوشحاله. د کلام الفاظ څه په دا رنګ دي، دا ښکلي ښکلي مې د ښکلي شان ته چرته رسي، او ښکلي به ډېر شي خو زما جانان ته چرته رسي. یوسف ښایسته و دا منم، په دې کې شک نشته. حسن یوسف د مدینې سلطان ته چرته رسي، او عشق ته وګوره په لامکان خبرې کوي. عشق ته وګوره په لامکان خبرې کوي، نو بغیر د عشق سړی لامکان ته چرته رسي. یو یو حروف یې د بې شماره صفتونو ډک دی. نور کتابونه د الله قرآن ته چرته رسي. په زنکدن کې یې ویل اوبه دې بل نه ورته. زمونږ ایمان د هغه چا ایمان ته چرته رسي. 314 صحاب بل خوا زرګونه کافر د جنگ بدر د غزا میدان ته چرته رسي، او چې د خپل ځان او د خپل مال بچونه خوب وي ورته، لاس د ابلیس په د هغه ګریوان ته چرته رسي. نو زه صاحب در پکې د خپل محبوب صفت کومه، د بل سالک بیان زما بیان ته چرته رسي.